اوس به د تیلو بیې یو څه بیرته را کنټرول شي. ایران نور د هرمز تنګی نه تړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ایران ورسره ژمنه کړې چې د هرمز تنګی به نور نه تړي. نوموړي د ایران له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې د یاد تنګي پرانیستل به د سیمې او نړۍ لپاره مثبت اغیز ولري. ټرمپ زیاته کړې چې دا ګام د نړیوال ثبات او د نړۍ د انرژۍ بازارونه د ارامښت لپاره مهم دي. بلخوا ایران هم اعلان کړی چې هرمز تنګی یې د ملکي کښتیو پر مخ بیرته پرانیستی دی. دغه تنګی چې د نړۍ د تیلو د لیږد له مهمو لارو څخه ګڼل کیږي، هر ډول بندېدل یې د نړیوال بازارونو لپاره جدي د اندېښنې راولاړې کړي دي. کارپوهان باور لري چې د هرمز تنګی بیا پرانیستل به د تیلو په نړیوالو بیو کې نسبي ثبات راولي او د سیمې سیاسي کړکېچ به تر یوه بریده راکم کړي. خو دوی دا هم وایي چې وضعیت لا هم حساس دی او دوامداره سیاسي هڅو ته اړتیا ده. د یادونې وړ ده چې هرمز تنګی د منځني ختیځ له مهمو ستراتیژیکو لارو څخه دی چې د نړۍ د انرژۍ د انتقال یوه لویه برخه ترې تیریږي. دا انځور ښه په دقت وګورئ. وګورئ چې احمد شاه چیرته ناست دی. د اسلامي نړۍ مشرانو سره په لومړي صف کې داسې ناست دی چې له هیڅ چا کم نه دی. مګر د افغانستان هیڅ مشر دلته نشته، نه دعوت شوی. څوک شته چې د ولې جواب ووایي جای راکړي. احمد شاه د امارت له مشرانو سختدریځه ډلې سره و او مشري کوله، مګر کله چې واک یې لاس کې واخیست ځان یې نړۍ سره سیال کړ. په دې انځور باندې نجم شینواري صاحب ډېر ښه لیکل کړي دي. زه د هغه لیکل درته وایم. هغه لیکلي دي په خپله فیسبوک پاڼه باندې د سوریې اقتصاد او سیاسي حال تر افغانستان نه ښه نه دی که بدتر نه وي، او د نوي نظام یې لا یو کال یا لږ زیات شوی، خو سوریه په ټولو سیمه ییزو نړیوالو ناستو کنفرانسونو غونډو کې شتون لري، ځکه قیادت یې کوښښ کوي چې سوریه د ستونزو وباسي، د ولس مشکلات راکم کړي، نظام یې سیمه کې هم دوستان پیدا کوي، په نړیواله کچه هم ښې اړیکې پالي او لا مخته روان دی. سره له دې چې د اسرائیل لخوا پرې بریدونه کیږي، دښمني ورسره پالل کیږي، مګر سوریې پرته له اسرائیلو نوره نړۍ خپله کړې، نو ځکه اسرائیل هم ورو ورو د نړیوال فشار د لاسه د سوریې سره نرمۍ ته اړ دی. د نوي نظام د سیاست او رغېدو اړیکو په مټ امریکا سوریه کې ټولې پوځي هډې ور وسپارلې او پوځ یې وویست، پرته د جنگ، جګړې او مشکلاتو. د کردانو مسله هلته وه. د کردانو مسلې سره هم له سیاسته کار واخیست. ورو ورو کردان هم ملي دایرې ته را داخل شول. د روزو سره هم ستونزې په سیاست هوارې شوې. پارلماني ټاکنې هم وکړې. اساسي قانون یې هم جوړ کړ. ټول هغه ګامونه یې واخیستل چې د ملي روغې جوړې او یو باوقاره نظام لپاره ضروري وي. په ټوله کې سوریه د لویو ستونزو په وتلو کې ده او د یو ښه راتلونکي په لور روانه ده، ځکه احمد شاه چې اوس د سوریې مشري کوي په نړیوال سټیج ببر ناست وي، د خپل هیواد او ملت استازیتوب کوي او د ملي ګټو څخه یې دفاع کوي. دغه انځور چې تاسې وینئ، دغه عکس چې تاسې وینئ، عکس د نن ورځې دی. د ترکیې د انټالیا ښار کې د ډیپلوماسۍ سیمه ییز کنفرانس دی. د پاکستان، ترکیې، قطر، اذربایجان، سوریې او نورو هیوادونو مشران پکې ګډون درلود، خو بدبختانه د افغانستان هیڅ یو مشر دلته نشته. ولې؟